سور پاسپورټ لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د ښځې تورې سترګې له حیرانتیا ډکې وې. زاهد د هغې سور پاسپورټ یعنې له هېواده بهر ته د بیرته تللو اسناد لومړی څیرې او بیا یې مردارې ویالې ته ورګزار کړل. مخ یې سور اوښتی و. په غوسه یې درې له کرکې ډکې کلمې وویلې: ته طلاقه یې. د هغې شونډې وښورېدې خو هیڅ غږ ترې ونه وتو. ځمکه یې له پښو وتښتېده. ټولې هیلې مړې شوې. دا هر څه ورته لکه یو بد خوب ښکارېدل. کاشکې خوب وای چې له راویښېدو سره هر څه ختمېدلی. سړی شاته وګرځېده. بیرته موټر ته وخوت. هغې پر تور سړک منډه کړه. د موټر شیشه یې وډبوله. غوښتل یې څه ووایي خو ستونی یې بند و. په سپین مخ یې د اوښکو ګرم څاڅکي بهېدل. سړي بې پروا خپل سر په سیټ تکیه کړ. باڼه یې سره وروستل. موټر په بیړه روان شو. ښځې ژوره ساه واخیسته. د سړک په غاړه په زنګنو ولوېده. مخ یې په لاسو پټ کړ. د زړه له درده یې وژړل. هغه وخت ور یاد شو کله چې د زاهد مور د لومړي ځل لپاره د دوی کور ته په مرکه راغله. هغه د دوی ګاونډۍ وه. بېواره یې خپلې خوږې خبرې کولې. د خپل زوی د ښو اخلاقو، بریاوو په بهر کې د هوسا ژوند په هکله غږېدله. ویل یې زوی مې 5 کاله مخکې اروپا ته تللی. اوس یې وخت را رسېدلی چې کور یې ور آباد کړم. هغې د زبیدې په شان ښایسته انګور غوښتله. د زبیدې مور په جواب کې ترې وخت وغوښته خو پلار یې له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېده. مور یې دا ګوښې ته کړه. ورته یې وویل: زبیدې زما ښایسته لورې، ته خو پوهېږې چې پلار دې ستا لپاره یو هوسا ژوند غواړي. ته خپل اختیار د هغه په لاس کې ورکړه. زبیدې په پټه خوله سترګې مړې واچولې. مور یې ورته مسکی شوه، په غېږ کې ونیوله. پلار یې بیړه درلوده له دې کبله چې دوی دومره شتمن نه وو. د داسې مالداره خلکو سره خپلوي دوی ته سره زر ښکارېدل. دی وېرېده چې د هلک کورنۍ پښیمانه نه شي. ځکه خو بې له دې چې د هلک د اخلاقو په اړه سم معلومات وکړي یا یو ځل یې له نږدې وګوري، د بهر په نوم خپله لور یې ورکړه. د باور درلود چې لور به یې آرامه شي. ښځې یو غږ واورېده. له سوچو راووته. خاله. هغې د جینۍ خیرنو لاسو جامو ته وکتل. د هغې سترګې له اوښکو ډکې وې. په ژړغوني غږ یې وویل: خاله خیر دی، خیر دی، یو لسګون راکړه. بېګا مو هېڅ هم نه دي خوړلي. نه پوهېده چې د هغې په حال زړه وسوځوي که پر خپل حال. د زړه په زور پاڅېده. ځان یې سنبال کړ. جیب ته یې لاس کړ. یو نوټ یې هغې ته ونیوه. د جینۍ سترګې وځلېدلې. روانه شوه. مخامخ د کالیو بکس ته په کتو ور یاد شول چې څومره په مینه یې ټولو ته سوغاتونه واخیستل. نوره به چېرته تله؟ د پلار کور ته یې د څو شېبو لار پاتې وه. هغه چې یوه ورځ د ناوې په کمیس کې ترې ووتله او نن د یوې طلاقي په نوم ورځي. په زړه کې وویل: آخر زاهد ولې ماته طلاق راکړ؟ په دې هر څه کې زما څه ګناه وه؟ بیرته زړو یادو ته لاړه. له وادې څه موده وروسته د میړه سره له هېواده بهر لاړه. هغو هلته نوی ژوند پیل کړ. په لومړیو کې هر څه سم و خو وروسته زړه تنګونکي شول. زاهد دا له کوره بهر کار کولو ته نه پرېښوده. تل به یې ورته ویل: دا پردی ملک دی، ته باید په کور ناسته ښځه واوسې. هغه به سهار دندې ته ووتو. ماخوستن قضا به راته. کله کله به یې سترګې سرې او له ځانه بېخوده و. زبیدې ته شک ور ولوېده چې میړه یې شراب څکي. یوه ورځ یې کوټه جارو کوله. د کوچ لاندې د څښاکو تش بوتل ولیده. شک یې په یقین بدل شو. ماښام چې دی راغی، دې په خواشینې څېره وویل: دا څه دي؟ اشاره یې بوتل ته وه. هغه بې پروا وویل: د مهاجرت کړاوونو، یوازیتوب او مالی فشارونو زه اړ کړم چې څښاک وکړم. اوس یې روږده یم. ته پرې سر مه خوږوه که نه سخت به درته تمام شي. یو موټر دې ته نږدې ودرېده. جلو ته ناست سړی چې له خولې یې لوګی وته رډ رډ یې دې ته کتل. خدای خبر چې په زړه کې د دې په هکله څه ورګرځېدل. یو دم یې وویل: راځه یو چکر به درکړم. د ښځې د تندي ګونځې ژورې شوې. زړه یې غوښتل چې د سړي سترګې ورڅخه راوباسي. خپله ټوله غوسه او قوت یې راټول کړ. په لاسي بکس یې د موټر په بانټ وواهه. په لوړ غږ یې وویل: ځه ورک شه. د سړي رنګ والوت. موټر په بیړه روان شو. هغې غوښتل چې وژاړي د ټولو غمونو لپاره. د ډک زړه تشولو لپاره
د هغو ناخوالو لپاره چې ژوند ورسره وکړي. وژاړي وژاړي ښه ډېره وژاړي. ځان سره په فکرونو شوه دا سړی به هم میرمن لري، کورنۍ لري، ولې هغو سره خیانت کوي؟ خیانت یو څه ور یاد شول. هغه ورځ چې دا بهر بازار ته سودا پسې لاړه، ناڅاپه یې لرې د قهوه خونې له غټې شیشې څخه خپل خاوند یوې ښځې سره ولیده. هغو خبرې کولې، خندل یې، یو بل یې ښکلول، کله کله به یې د یو بل لاسونه کلک ونیول. کله چې زاهد کور ته راغی، ښځه په کوچ کې غونجه ناسته وه، لینګې د ټټر سره نښلولي و، ژړل یې. د هغه سترګې د تل په شان سرې وې. د دې ترڅنګ کېناست، ویې ویل ولې ژاړې؟ هغې ژړا ته زور ورکړ. سړی په غوسه شو، ویې ویل اوس څه خبره ده چې ماتم دې نیولی؟ ښځې په چیغو وژړل. ښه شېبه وروسته په خبرو راغله. په قهوه خونه کې هغه ښځه او ته. د هغې خبرې پرې شوې. د ژړا غږ یې لوړ شو. د هغه تندی ګونځې شو، ګامونه یې اوچت کړل. په تخت پریوت. ښځه ورغله. سړی په خړه کمپله کې تر غوږو ننوتی و. د هغې شونډې ورپېدې. غواړم خبرې در سره وکړم. سړي غږ ونه ایسته. ښځه ورغله، کمپله یې لرې کړه. د هغه سترګې پټې وې، خرهاری یې ښود. د هغې وروسته د دوی په منځ کې فاصله زیاته شوه، لکه دښمن په یوه کور کې اوسېدل، د یو بل سره نه غږېدل. سړی به په شپو شپو کور ته نه راته. ښځې خپلې مور ته زنګ وواهه، ویې ژړل. د خپل بد وضعیت په هکله خبر ورکړ. هغو په خواشینۍ وویل صبر ولره، اوس خو بله ورخه تېرې شوي، لار لا پاتې ده، دا وروتله. زړه یې نه غوښتل هغه کور ته لاړه شي. زړه یې بد و له ټولو انسانانو څخه، له پلاره، موره، میړه، حتی له خپل ځانه هم د خپل قسمت لپاره کرکه درلوده. په سپین مخ یې مړې اوښکې روانې وې، په نریو لاسو یې پاکولې. زبیدې سړک ته وکتل. یو سپی د سړک پر منځ روان و. د پولیسو د موټر ټایرونه په سړک وښویېدل. سپی ګړندی تیر شو. جلو ته ناست کس بد بد د سپي په لور وکتل. کومڅې د ژبې لاندې وویل، بیا روان شو. د موټر په لیدو دې ته یو څه ور یاد شول. هغه ورځ چې دوی جنګ وکړ، میړه یې دا ووهله. ګاونډیانو د هغو په شور پولیسو ته خبر ورکړ. هغوی یې حوزې ته بوتلل. سړی یوه موده زندان ته لاړ. کله چې راخلاص شو، چلند یې نور هم سوړ و. ورو ورو شخړې ډېرې شوې. هغه به هر وخت د یوې نوې جینۍ سره یارانه کوله. زبیدې به کله کله د ګاونډۍ ښځې سره د زړه خواله کوله. یو ورځ هغې وویل، زبیدې خوارې جینۍ، د هغه مخکې له واده هم همدا حال و. هره میاشت بیا یوه نوې لیلا کور ته راوسته. ښځې به یې ژړل. سړي سره به یې جنګ کوه. ویل به یې اوس زه څه کمی لرم چې ته ما سره داسې کوې؟ ما ستا لپاره هر څه پرېښودل او دلته راغلم تر څو یو ښه ژوند وکړو. خو ته. یوه ورځ کله چې سړی له یوې مینې سره په موبایل کې غږېده، ښځې موبایل ترې کش کړ. له ډېرې غوسې ورته د ځمکې وویشت. شور جوړ شو. یو دم هغه په قهر ورته وویل، داسې کار به در سره وکړم چې په یوه سترګه وژاړې، په بله وخاندې. خاوند یې همدغه کینه په زړه کې وساتله. یوه موده وروسته یو دم یې خوی بدل شو. په مینه به غږېده. په وخت به کور ته راته. کله کله به یې ښځه د ډوډۍ خوړلو لپاره بهر ته هم بوله. ښځه خوشحاله وه چې د میړه خوی یې بدل شوی. سړي یوه شپه وویل، وطن پسې مې خفه شوی یم، غواړم لاړ شو. ښځه له خوښیو پورته پورته غورځېده. په ډېره خوشحالۍ د سفر تیاری ونیوه. سړي ترې وغوښتل چې کورنۍ ته خبر ورنه کړي، ځکه غواړي هغوی په خپل یو ناڅاپه ورتګ خوشحاله کړي. کله چې میدان کې له الوتکې ښکته شول او د دوی د کور په لور روان شول، ښځې په حیرانتیا وپوښته، چېرته ځو؟ خاوند یې ورته وویل، ستا د پلار کره. هغې خوله له خندا نه ورټولېده. د دوی کور ته نږدې موټر ودرېده. سړی ښکته شو. ښځې ورغږ کړ، لار لا پاتې ده. هغه څه ونه ویل. د موټر له ډالۍ بکس ښکته کړ. ښځه ورغله، زاهده دا ته څه کوې؟ سړي و کور ته ګوته ونیوله. هغه د پلار کور ده، ځه ورشه. زبیدې ورته ویل، خو ولې؟ سړي ورته ویل، ته پوهېږې ته هېڅکله زما لپاره مهمه نه وې. تا څه فکر کوه چې زه بدل شوی یم؟ سړی یوه شېبه غلی و. بیا په ملنډ وویل، دا ټول یو چل و تر څو تا بیرته دلته راولم. زه له ښځو زر مړېږم، زه نوره مې په کار نه یې. ښځه له فکرو راووته. زړه یې بېسېکه و، سر پرې وګرځېده.
د لرګینې دروازې سر نږدې ولوېده، سترګې پټې شوې.